دا مخکې تر دې چې و د اسلام حقانیت دا بیان سوی و او د یهودیت او د نصرانیت ابطال مګر و په زمانه کې د نبوت د نبي صلی الله علیه وسلم. د یهودیت او نصرانیت چې موږ وایو باطل دي یا قرآن وایي چې دا باطل دي، دا نه معنی چې دا د ریښو څخه د اصل و د ابتدا څخه باطل دي. د ابتدا څخه نه دي باطل. یهودیت چې په خپله زمانه کې چې هغه نبي را مبعوث و د هغه امت دپاره په هغه زمانه کې دا حق و. بیا چې وروسته د مثال په طور د حضرت عیسی علیه السلام دین بیا وروسته رالی چې انجیل نازل سو، بیا دغه یهودیت چې و دا بیا منسوخ سو، وروسته نو بیا دغه نصرانیت و د نبي علیه السلام په زمانې په دغه زمانه کې بیا دغه حق چې د نبي علیه السلام بعثت رالی قرآن کریم نازل سو، بار نو بیا دواړه منسوخ سو. نو یهودیت او نصرانیت چې ابطال یې په قرآن کې بیانېږي یا په احادیث کې بیانېږي یا علما بیانوي، په کوم وخت کې دی باطل دي؟ په دا زمانه کې د نبوت د نبي علیه السلام چې دی نبي رالی اخر زمان هغه منسوخه سوه او د سره څخه هغه حق او قابل اعتبار او باید عمل ته سوی وی. نو ما په دې مخکې بیان په دې مخکې آیاتو کې د اسلام حقانیت بیان شو چې دا ملت ابراهیمي دی، بلکې د ټولو انبیاو دغه ملت و دغه اساس و. ولې د اسلام معنا تابعداري د حق د هر نبي دعوه د هغه تابعداري د حق و. د اسلام بنیاد هم پر دغه پروت دی چې تابعداري د حق وکړي. نو دا ملت ابراهیمي دی، دا حق دی، په دې باید عمل وشي. او یهودیت و نصرانیت په دغه زمانه کې باطل دا چې بیان شو. اوس نو څه چل کوي؟ اوس بیا د دوی د داعیانو چې هغه د یهودیت د نصرانیت لپاره دعوت تبلیغ کوه د هغو جواب الله پاک ورکوي. د دوی داعیانو به دا ویل د یهودیانو برای ویلو ګورې زموږ نبي د ټولو نبیانو غوره نبي دی موسی علیه السلام. خدای پاک په خپله خبرې ورسره وکړه په کوی تور کې. نور انبیاو ته به ملکه راجرژل. کتاب مو د ټولو کتابو غوره دی. یهودیت تر ټولو مذاهبو غوره مذهب دی. نبي مو غوره دی، کتاب مو غوره دی، دا زموږ مذهب چې دی دا غوره دی. نو راسئ یهودیان نصرانیانو به بیا ویله برای ویله زموږ نبي چې دی حضرت عیسی علیه السلام سره پلار نه لري، پلار یې خدای. نو دونه ورنږدې دی خدای ته نعوذ بالله. کتاب مو د هغه رقم بزرګ کتاب دی. نصرانیت چې دی بیخي ښه دین دی، ښه مذهب دی، حتی د انبیاو وسط هم په دغه سوي چې نصرانیان سي. نو راسئ ګورو دعوت کوه. نو یوه نارې ولې یهودیان سي او نورو داعیانو به نارې ولې نصرانیان سي. الله اوس د دې حکایت کوي، جواب یې ورکوي. وقالو دوی به ویل د یهودو و نصاراو ولکونو تاسې سئ هودن یهودیان سئ. دا یهودیان سي دا نو د دې جمعواري مقوله نه ده، دا یوازې هغه یهودیان چې پکې شوي دي هغو مقوله یې دغه وجود داسې یهودیان سي او نصارا ولیا نصرانیان سي. دا بیا د چا مقوله وه؟ دا بیا په دې کې د هغه ډلې مقوله وه چې نصرانیان وه. دا نه معنا چې یهودو و نصاراو دواړو یهودیت هم دعوت کوه، یهودو و نصاراو دواړو نصرانیت هم دعوت کوه، بلکې علاوه یې دوی ګردو دعوت کوه چا یهودو یو یهودیت ته، نصرانیان یې و نصرانیت سره تقسیم یې کړه. که څومره وقالو صفات د زموږ په دې کې و دواړو ته راجلي وقالو دوی په جمع ویل. دوی ګردو ویله څنګه ویل چې کونو تاسې یهودن یهودیان سي. دغه چې تاسې یهودیان سي دا د نصاراو هم دعوه وه، دا دعوه یې نه وه. دوی خو ویل ولیست اليهود على شیء، دغه یې دعوه وه. نصاراو به دغه ویل او یهود ولیست النصارى على شیء. دوی په خپل ځان کې سره دښمنان وو، مګر الله پاک د اجمال په خاطر سره جمع کړل. ول دوی دعوت کوه چا یهودیان سي چا نصرانیان سي، دغه دینو ته دعوت کوه. ولتهتدو تاسې به بره پر هدایت سئ، چې یهودي سي به لار پیدا کړي پر حق به برابر سي، چې نصراني سي بل واره به پر حق برابر سي لار به پیدا کړي. الله وایي څنګه جواب ورکړي؟ قل الله وایي ته داسې ورته وایي ای محمده وبل ملة ابراهیم حنیفا. بل څه معنا؟ د ما قبل نفي وکړه چې وایه زه نه یهودي کېږم نه نصراني کېږم، نو څه شم کوم؟ نتبع ملته. دلته نو تفسیر چې دی هغه یو فعل سره نشته ملت ابراهیم نسب معلوم شي، ملت په څه منصوبه دی، بل ورته موږ هغه رکاب نه کوو بلکې موږ متابعت کوو ملت ابراهیم، د ملت ابراهیم علیه السلام، د دین د ابراهیم علیه السلام. ملت و دین خیام عناصر و د دین د ابراهیم علیه السلام د هغه متابعت کوو، تاسو چې د یهودیت او د نصرانیت متابعت نه کوو. دغه جواب چې خدای خپل رسول ته وشوي د هغه جواب امت هم وفي امت هم چې یهودیانو ته دعوت کوه، نصرانیانو ته دعوت کوه، دغه جواب ورته وایي چې دا زموږ د ابراهیم علیه السلام پر ملت باندې چې ابراهیم څنګه و او ملت یې سره کړه. دا حنیفا حال دی د ملت څخه، په داسې حال کې چې دا ملت د ابراهیم چې ورسره کم حنیفا دی سیده و کوږوالی نه و پکښې کې د باطلو خواته، د باطله څخه سیده پر حق باندې تللی و، د باطلو خواته هېڅ کوږوالی نه ده کړی. یا دا حنیفا حال که د ابراهیم څخه چې مذاکرې د ملت لپاره دی، په داسې حال کې چې دا ابراهیم حنیف و. د حنیف ترجمه ته زده کړئ. حنیف معنا د
د باطله څخه مائل د حق خواته چې حق ته سیده لاره ورغوي د باطلو خواته هېڅ کږوالی نه لري نو دا ملت که د ابراهیم علیه السلام دی هم سیده پر حق باندې برابر دی که جنس ته پکې د باطلو خواته میلان نه لري که پخپله ابراهیم دی هم حنیف دی نو حنیفا د دواړو څه صحیح کېږي چې دا ملت حنیف دی یا ابراهیم چې د ابراهیم علیه السلام څنګه و حنیفا دی حنیف و سیده و پر حقه لار برابر و د باطلو خواته یې هېڅ کږوالی نه درلود نو د دغه ملت ورته موږ متابعت کوو ستاسې د یهودیت او د نصرانیت متابعت نه کوو ولې په هغه کې اوس کجي راغله کجي یې څه شي ده وار د واره چې دا د نبي علیه الصلاة وسلام دین نه و راغلی په یهودیت کې د مثال چې نصرانیت نه و راغلی په هغه کې راستي و ولې خو هغه د خدای کې چې نصرانیت راغلی دوی نه و منئ کجي پکښې کې راغلی ولې خو په یهودیانو کې په تورات کې ویل چې که بیا عیسی راغلی منئ بیا حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام عیسایانو کې په انجیل کې نازل شوي بلکې محمد علیه السلام راغلی منئ بیا هغو کې ویل چې محمد علیه السلام بیا راغلی منئ بیا نو هغو دواړو ته چې امر سوی و که چې فرقان نازل شو پر محمد علیه السلام تاسې بیا منئ اوس چې فرقان نازل شو نبي علیه السلام نبي شو دی یې نه مني د خپله دینه کوږ شو که نه شو خو د کوږ شو پکښې کوي خو د ده په دین کې د ده په کتاب کې ورته لیکلي وه چې محمد علیه السلام راغلی پخوا ورته کوي ایمان به پر راوړي نو تر هغه وخته چې نبي علیه السلام نه و راغلی خو هغه دین حق و دوی په صراط مستقیمه برابر و چې دا راغلی اوس یې نه مني بلکې د خپله دینه واوښتي نو حنیفیت نشته پکښې چې په هغوی کې کږوالی شته نو دا حنیفان یې په دغه وایي چې ملت ابراهیم حنیف دی حنیف څه معنا په هغه کې د اسلام د انقیاد د تابعداري امر سوی و په تابعداري موږ ته امر کړی دی نو دا واقعي سم ملت دی او ستاسې د یهودیانو د نصرانیانو ملت چې دی هغه ته موږ اوس نه ورځو په هغه کې حنیفیت نشته څه معنا راستي و سیدهوالي اوس نشته پکښې کږوالی و پکښې کې راوستي نو وما كان من المشرکین او دا چې ورته ووایه چې ابراهیم علیه السلام چې حنیف و د باطله څخه مایل و حق و د حق خواته میلان و دا هم ورسره شوه وما کان نو د ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو څخه هم نو دا هم ورسره ووایه ولې دا د خپل تر مقولې لاندې چې هغه خبره وکړه او دغه خبره ورسره شوه وما کان من المشرکین او دی د مشرکانو څخه نو اوس نو د دې اخري جملې ربط د آیات د لړمونو سره د مابین سره دا څنګه دی ربط یې دا چې دغه یهود و نصارا په ظاهر کې ملت د توحید د دوی زمو مګر خدای باره په دې خپل ملت په د خپل دین چا یهودیت و نصرانیت شرک په ګټ په قرآن کریم کې بل ځای راځي که دا یې صحبې سوه په یاد وقالت اليهود عزیر ابن الله یهود به ویل عزیر علیه السلام د الله زوی د نبي و د خدای ورزوی کې شرک هغه ته وایي خدای کې زوی ثابت او وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارا به ویل المسیح علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام دا د الله پاک زوی نو هغه دوی په یهودیت زموږ چې ګډ کړي وو شرک یې ګډ کړي وو نو دا به بله خبره ورته اوس چې پلار خو ستا دین منسوخه سو ته نه ځینې اورې که جد پکښې کې راله دا یې یو او بل دا د ستا په دین باندې دوی د شرک په اوبو دې واخلي زموږ شرک یې په ګډ کړي وما کان من المشرکین موږ د ابراهیم پر هغه ملت باندې چې هغه شرک نه کوه دا یو توجیه سوه د دغه اخرنۍ جملې چې د آیات سره ملګری کړه چې دوی شرک په ګډ کړو یعنې په بل آیات کریمه باندې دا خبره ثابته ده چې دوی شرک په خپل دین کې کاوه او یا یې مطلب دا سو چې د دغه یهودو و نصاراو سره خو د مکې مشرکان د مدینې په شاوخوا کې خپل هم هغه مشرکان دلته آباد په دې ځای کې نو دا چې د اوس و خزرج دلته آباد هغه خو هم د یهودو د نصاراو سره لکۍ بندې وې د مشرکان مګر یهودو و نصارا چې وه یو څه احکام یې د ملت ابراهیمي عملي کول سنتي یې کوله سر یې خرایه د مثال په طور ګای ګای داسې خپل یو د نوکانو پرې کول یا د حج ځینې ارکان کول دا خو ګرده د ابراهیم علیه السلام ملت و باره به دعوه کول ول موږ په خپله وروره د ابراهیم علیه السلام پر ملت یو دی خدای خوار کړي چې موږ هر څه کوي نعوذ بالله موږ خپله د ابراهیم علیه السلام لمون نه یې لکوو دا مشرکان دي موږ نو الله دلته رد وکړي چې الله وایي ته د ابراهیم علیه السلام پر ملت یوازې دا د سنتي په خاطر د ابراهیم علیه السلام پر ملت برابر دی چې یوازې ما ځان سنته هغه نور احکام چې ابراهیم علیه السلام مشرک و ته شرک کوي بتا یقین ته د ابراهیم علیه السلام پر ملت برابر نو الله دغه دعوه د عربو دا ورته چې مشرکان عرب وکول د یهودو د نصاراو دعوه خو هغه طرف چې بل ملت ابراهیم حنیفه چې هغه حنیف و که جن و پکې ته جن دوست کجر راغلی دا یو او عربو ته دا وکړه چې وما کان من المشرکین ته چې دعوه کوې بله واده د ابراهیم علیه السلام پر ملت برابر ابراهیم علیه السلام خو شرک نه کوه ته شرک کوې داسې ملت کفر برابر نو دغه درې طایفې وه چې درې سره علاقات ولیعت چې راغلي مخکې جواز مبارک ام یهود ام نصارا هغه تر کومه ځایه شو چې بل ملت ابراهیم حنیف هغې مې تر بیان کړه او دا بله د مشرکان راغله چې په عربو کې هغه یو ما کان من المشرکین چې زم د ابراهیم پر دین برابر مالا و ابراهیم مشرک و ته شرک وکړه دا خلاص اوس نو چې د دې داعیان هغه شمال د دوی وجل کې دعوه تبلیغ ته او د هغو جواب الله پاک دغسې و مؤمنان ته وښوه چې دوی تا دعوتي دغسې برمدا حیران ټول دا کار نه کوي نو د ابراهیم علیه السلام په ملت برابر اوس نو د ابراهیم علیه السلام ملت کې چې دي لکه پخوا چې تا او دغه غزا کېدله د انګلستان سره احمدشاه بابا غازیان به یې ولي وه د وطن نو برای یو مسلمان دی پښتون دی خود نو برای یې دوره غزا
کلمه ووایه پرېږدي ولاړ تر تنې یې کښېنه هغه ول راویې کړه زه ول دا چې داسې باده بنده راواخېست ما خپله ضرر به ساعت یې غواړم چې ووایه نو چې داسې پاته نه شي معنا چې یو خلک ته وایه واضح پر ملت ابراهیمي چې هغه ملت ابراهیمي تشریف کړي ورته دا چې باده باده راواچوي الله یې داسې خلاص راکاږي برای د ابراهیم ملت دغه دی دی په دغه ځای کې ورته ابراهیم د ملت خلاصه راکاږي قولو تاسې دا هم ورته ووایاست الله پاک ګوره ګرد مؤمنانو چې امر وکړي خپل رسول الله اسلام چې امر وکړي تاسې ورته ووایاست ولې یهود ونصارا ورته وآمنا بالله موږ اول د واره ایمان راوړي چې تصدیق مو کړی دي بالله په خدای پاک موږ خدای مونږ پر هغه باندې ایمان و باور دی دا یې اول رکن د ملت ابراهیمي وما انزل الینا و د هغه رقم موږ ایمان راوړي ما پر هغه کتاب و احکامو انزل چې نازل شوي دي الینا و موږ نو موږ ته چې نازل شوي دي یعنې په ذریعه د محمد علیه الصلات وسلام راته نازل شوي دي خپلو خو پر موږ باندې وحي نه دي راغلي وما انزل الینا چې موږ باندې ته نازل شوي چې هغه موږ ته نازل شوي وما پر هغه کتاب ایمان راوړي انزل چې هغه نازل شوي دي الینا و موږ ته وما انزل الى ابراهیم هو ما پر هغه احکامو او هغه وحي باندې چې انزل چې نازل کړه شوي دي الى ابراهیم و ابراهیم علیه الصلات وسلام واسحاق واسماعیل واسماعیل علیه السلام واسحاق واسحاق علیه السلام چې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام زامن ويعقوب ويعقوب علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام زوی والاسباط و دا قبیلو ته د یعقوب علیه الصلات وسلام د نسل څخه اسباط جمع د سبط په سبط والمسي ته ویل کېږي د زوی زوی دغه ته سبط ویل کېږي حفید هم ورته ویل کېږي په عربي کې حفید هم مسۍ بوته نو اسباط یې اوس جمع شوه دا د یعقوب علیه السلام 12 زامن وه دا هر زوی چې د هغه نسل جلا جلا قوم شو نو د هر یوې ته اوس سبط ویل کېږي د لمسیانو پکې یو ډله شوه دا بله د لمسیانو ډله شوه دا بله خاندانونه چې ورته وایي یا قومونه وپښي چې ورته وایي نو چې دا نازل سوي و ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او اسباطو ته چې نازل سوي پر دغو مو ایمان راوړی دي اوس نو و دغو ته چې شي نازل سوي په دې خبره بیا تاسې سر خلاص ابراهیم علیه السلام ته 10 صحیفې نازلې سوي وې دغه 10 صحیفې د ابراهیم علیه السلام دپاره هم وې چې عمل کوه که د اسماعیل دپاره هم وې د اسحاق د یعقوب او د دوی د اولادو دپاره بیا نور وحي خو ورته راتلې مګر د عمل دپاره هغه 10 صحیفې پرتې وې چې ابراهیم علیه السلام ته راتلې لکه هلته چې ما اصلي وحي خو زموږ پر نبي راغلي دي مګر قرآن ویله چې وما انزل الینا چې موږ ته نازل شي کله موږ ته نازل شي خو نبي ته نازل شي یقین خو چې نبي ته نازل شوي هغه زموږ دپاره وي دلته هم چې ابراهیم ته نازل شوي دي هغه د اسماعیل و اسحاق و یعقوب د اسباط دپاره هم دي نو دغه 10 صحیفې د ګردو دپاره چې وي وا پر هغو هم موږ ایمان راوړي ګوره زموږ څنګه ښه دین دي پر یوه نبي لا رد نه کوي یهودیان پر عیسی علیه السلام رد کړي پر محمد علیه السلام رد کړي عیسایان به پر هغو رد کړي پر هغو رد کړي زموږ داسې یو جامع دي چې ګرد انبیا زموږ دي پر ټولو مو ایمان دي چې دوی ته کوم کتابونه نازل شوي پر هغو ټولو زموږ ایمان دي فقط په دغه ځای کې ځینې جلای چې د عمل دپاره نن یهودو نصاراتو کوي چې کتابونه منسوخه دي د عمل دپاره دغه دی مګر د سره منم یې چې حق دا د خدای پاک کتاب و چې وار به واره نازلېدی نو الله وایي دغه ووایي دا څو خبرې درې اول ایمان پر خدای شو بل ایمان پر ما انزل الینا شو دا دوهم دریم ایمان پر ما انزل الی ابراهیم سره اسباط پورې راسه وما اوتی او دغه رقم مستعمل ایمان راوړ ایمان پر هغه احکام و کتابو باندې اوتی چې ورکړه سوي و موسی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ته تورات ورکول سوي و حضرت عیسی علیه السلام ته انجیل ورکول سوي و و پر هغو کتابو او معجزو چې ودې ورکول سوي دا ما یې عبارت کتاب د معجزو د ټولو څخه وا چې وما پر هغو معجزو کتابو ایمان راوړي چې ورکول سوي و چا ته و موسی و عیسی ته ورکول سوي دا یې څلور وما وهم ایمان راوړي اوتي چې ورکول سوي دي النبیونه و نبیانو ته ورکول سوي من ربهم د طرفه څخه د رب د دي نور نبیان داسې مجمل یې ګرده پسې راکړي هغه غټ نبیان ته یاد کړي ابراهیم علیه الصلات وسلام دی موسی علیه السلام دی عیسی دا خو هغه غټ دي حضرت داود علیه السلام په دا نبیونو کې وردخت چې دا وما هغه کتابونه و معجزې اوتي چې ورکول سوي دي النبیونه و نور نبیانو ته بارونه که نورې صحیفې دي لکه د شیخ علیه الصلات وسلام ده یا د ادریس علیه الصلات وسلام ده یا که بل کتاب دی لکه زبور چې و چا ته ورکول سوی و داود علیه السلام ته دا ګرده په دغه جمله کې بیا درک شي من ربهم د طرفه څخه د رب د دوی پر دې ګردو ورته زموږ ایمان دی ورته دغسې ورته د ملت ابراهیمي خلاصه دغه ده چې څوک نه پېژني د ابراهیم علیه السلام اساس دغه دی چې موږ ګرده اوس موږ ته سم یو چې دعوت کوو چې موږ د ابراهیم علیه السلام پرې ملت یو نو زموږ باید دغه اساس چې پر ټولو کتابو ایمان راوړو پر ټولو نبیانو ایمان راوړو دا نه چې باره یو د ویلې یو منو بل نه منو ټول انبیا منو د الله پاک حق نبیان دي او ټولو په حق دعوت تبلیغ کړی وو د مثال په طور دا کتابونه چې د خدای پاک هغه چې ده نازل کړي پر وزم الایمان دی حق دی مګر اوس دپاره لایحه عمل نه کېږي د لایحه عمل اوس قرآن دی او دا ورته لا نفرق بین احد منهم
خلاصه داسې چې لا نفرق ورته موږ فرق نه کوو بین احد په مابینځ کې د یو منهم د دغو رسولانو موږ په دې رسولانو کې دا نه کوو چې ورنږدې کوو بل لرې کوو دا مو عقیده ده چې محمد علیه الصلاة والسلام افضل الرسل تر ټولو رسولانو افضل مګر که پاته نبوت خبره سي نبوت د ټولو غیمونو ایمان په دوی باندې فضیلت فقط په پکې کې د چا درجه به لوړ وي د چا د بچي شي کښته په قرآن کریم کې دا خبره بیا راځي د خیر په بله سپاره کې نو ونحن له مسلمون او دا ورسره ووایه شوه ونحن موږ له د پاره د دغه خدای پاک مسلمون موږ تابعداران یو مطیع یو انقیاد یې کوو چې څه راته وایي بس هغه کوو نو خدای پاک چې راته وایي چې نن دغه حکم وکړه د هغه کوم که څه بیا منسوخه کړي بل یې راوړو هغه وکړه بیا هغه کوم چونو چې رانه پکښې کوم چې خدای وایي واره واره دغه نه راته وایي خبره خو پوهېږي د خدای پاک په دغه رقم انقیاد موږ کوو چې الله پاک وایي مړ چې ژوندی چې لاس ورته کښېنه کښېنې به چې لاس ورته ولاړ ته ولاړېږي دا به نور سره چې یا مې کښېنه وسمدم یا مې سمدم ولاړ الله وایي زما بنده یې لاس باندې ولاړم زر باندې ولاړم زر باندې کښېنه باره په دې څه جوړ کړل نو دغسې ووایه چې ونحن موږ له د خدای لره مسلمون منقادون یو مطیعون فرمانبردار یو داسې نه یو لکه یهود چې یو څه یې منې چې هغه بس برابر چې نوی دین راغلی اسلام یا د نبي علیه السلام راغلی بیا نوی دا اسلام دا خو اسلام نوس معنا اسلام معنا انقیاد تابعداري دا کومه ده چې تابعداري ته یو ځای د خدای پاک په قول کې بل ځای بل بیان کړي نو دغسې ورته وایي چې د ملت ابراهیمي خلاصه خو اوس زده کړه په دا یو آیات کریمه کې الله پاک ټوله سره وکړه چې پر ټولو منزلو کتابو ایمان پر ټولو مرسلو رسولانو ایمان او په پای کې دغه خبر ورسره کړی چې بس موږ د خدای تابعداره چې د ورځې لاس واره حکم راته بدلوي موږ چاره نه درو کوو دا خلاص نو الله پاک اوس پر دې خبره تفریح کوي چې د ملت ابراهیمي خو دغه خلاصه سو تر هغه مخکې په هغه آیت کریمه کې ویل چې ته و یهودو ته ورته اساس پر مذهب نه کېږو زموږ مذهب دغه د ابراهیم علیه السلام مذهب دی نو اوس دوی ستا اطاعت کوي که نه کوي علامې کې وکړي په بخا کې نه وکړي دواړه حکم په بیان فإن آمنوا که چیر دی ایمان راوړي بمثل پر مثل ما د هغه خبرو آمنتم چې تاسې ایمان راوړی دی به پر هغه ما باندې چې په کومه خبرو ته ایمان لرې ده معین هغه خبرې در سره ومنلې نو په ځینو تفاسیرو کې وایي دا د مثل ټولو په دې ځای کې چې دی معنا زائد یې داسې ووایه فإن آمنوا که دوی ایمان راوړي بما پر هغه خبرو آمنتم چې تاسې ایمان راوړی مګر دا چې ستا په عقیده کې دي ګواکې یو خبرې چې زه په عقیده کې بل خبرې دي مګر اته معنوان یې سره ورته دي بلکل سره یو شی دي نو که دوی ایمان راوړي په مصر باندې پر هغه رقم خبرو چې تاسې ایمان پر هغه باندې راوړي تاسې ایمان په کومه خبرو راوړي دغه ویش اوس په دې مخکې آیت کریمه کې کینې سولې اگر د مؤمن به اشیان چې دوی هم دغه رقم ایمان راوړي فقد اهتدوا علا وایي اوس نو فقط په دغسې اهتدوا دي پر هدایت اوس هدایت ته راغله مخکې چې پر یهودیت باندې وه یا پر نصرانیت باندې وه هلته هدایت نه و پکښې کې نو هغه خو کجي پکښې کې وه حنیفیت نه و پکښې کې نو حنیف اوس دوی سوله اوس هدایت ته راغله اشکې دا ومنه وان تولوا که دوی چیرې مخ وګرځوله ځم لاسه ته ستا غې پسې لکوه دنیا پر کومه خوا روانه ده پر کومه خوا روانه هغه خپل یهودیت او نصرانیت پکښې راټینګ کړي فانما هم فی شقاق الله وایي نو دا حکم دغه دی چې فانما نه ده بلکې دا رنګه ده چې هم دوی فی شقاق دوی په مخالفت کې دي ستا سره نو په دې باندې پوه شه چې اصلا دوی د عناد په مخالفت کې درته ناست دي کنې حق په دغه دې واضح سوله شق اصلي و یو جانب ته ویل کېږي یو طرف نه دي پښه چې وچي وي شق وکړي خو دا باره دوې څنډې پیدا کېږي دا به غرسي بل یې دا به غرسي هر شی چې د مثال د درخته چې دوه شاخه وکړي دا یو شخص دا یې بل شخص نو دوه شیان چې یو په یوه طرف کې بل په بل طرف کې اکثره وخت باره کې انسانان چې سره په طرفینو کې اکثره وخت جنګ ته مفضي شي لکه د مثال په طور په حق کې چې دغه اختلاف د امت چې راغلی د ائمه مجتهدینو یې چې دی د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمهم الله تر مابین چې کوم اختلاف راغلی دی دا پر باطلو خو نه دی خو هر یو د خپل اجتهاد د مخې دی لا کاږي په خدای چې ورچاته مستلزم مجادلې ته مستلزم شي چې حنفي او شافعي به سره جنګ کړي وي پر یو حکم نو شک چې معنا په دوه طرفه کې شی واقع اکثره مجادلې ته مستلزم ګرځي اصلي خو شک طرف ته په دغه ځای کې شک په معنا سره باره د جنګ او د مخالفت راغلی ما دا خبر درته کوم چې اکثره وخت شی دوه ځایه سره وچې وي مالکې انسانان چې سره دوه ځایه سره باره غالب دی چې مجادلې ته مستلزم شي املو ته مستلزم شي نو الله پاک د شقاق په ذکر کې د شقاق او د شق یوه معنا سره چې فانما نه ده بلکې دا رګ هم دوی نه په شقاق په مخالفت کې ستا دي په جګړه کې ستا دي نو په خبره پوه شه نو چې دا ګر سره په سنګر کې درته پکښې رسته اشنو چې جنګ سره کوي نو د جدون ملت سره به نبي علیه صلات وسلام مخالفت څنګه کوي جنګ به څنګه ورسره کوي د انسان په زړه کې یو څه راګرځي چې زه به نو د جدون خلقو سره چې یهود دي نصارا دي مشرکان دي زما خبره نه مني الله تا اعلان وکړي بره واقع ومنل خو ټیټ که نه ومنل نو دوی په شق په مجادله کې سره سوه نو زه به څه کوم الله دستي اطمینان وکړي وایي فسیکفیکهم الله فسجر دی یکفي چې کفایت به وکړي کوه تا ته
هم د دوی څخه الله خدای پاک اعلی وایي زه دې کافي یم بار مور ته خطا کړه دا چې د سر دې په شک کې کښېني په سنګر کې دې کښېني دی دې مخالفت ستا سره شروع کړي مګر چې وارخطا نه کړي دا پس یکفیکه یې نبي علیه صلم ته اطمینان ورکړي چې د شقاق خبر چې مې درکړي چې په شقاق کې دې مګر و چې وارخطا نه شي د دې نو بره مکه سنګر خالي کړي فسجد یکفي چې کفایت به وکړي که و تا ته د هم او د کاف تر معنی مضاف کړي یعنې شرهم د شر څخه د دوی د شر څخه به تا ته کفایت وکړي څوک الله خدای پاک هغه فاعل هغه ته وروسته دی ولې خدای زما اجر د مخه سوي مفعول چې ضمیر سي باره د مخه کېږي فسيکفیک جد چې کافي به سي که تعالی د چی څه به کافي سي دا اول مفعول سي شر هم د شر څخه دی د هم راجع خو د مال شر مضاف سره کېږي ولې دا کفایت چې ګردو مرضی په زوات کې نه راځي په افعال کې راځي د دغه پیاله څخه کفایت تا ته کو ستا به سوال یې ځکو نو د دې د شر څخه کافي علاوه یې وهو السميع العليم وهو دا خدای پاک السميع اورېدونکی دی ستا خبرې هم اوري چې ښایسته خبرې یې پیغمبر او د دغه یهودو و نصاراو خبرې هم اوري چې کږې دي د زهرو ډکې نو الله پاک سمیع دی اورېدونکی العلیم الله پاک خبرداره هم دی په چا سره په نیت سره هغه باطن ستا دی ستا باطن هم الله ته معلوم دی چې ته احقاق د حق کوې دعوت د حق کوې او د دوی باطن هم معلوم دی دی فقط په خوله وایي چې موږ دلته راغلي اصلاحات راوړو دی د فساد په نیت راغلی د اصلاحات ګرځېدلی د په خښته کې ولا اخیسته اصلاح د ده خښته چې راشروع ده نجسه ده خښته یې دغسې مرداره ایښې ده شرک یې په ګډ کړی دي عیاشي و فحاشي په ګډه کړې ده نو الله علیم د دوی په نیت هم دی هم دې خبرې اوري چې ستا خبرې سره کم دي هم دې نیت پېژني هم د دوی خبرې و د دوی نیت پېژني ستا نیت صالح خبرې د صالح د دوی نیت فاسد خبرې دغسې فاسدې دغسې کږې د زهرو ډکې دي نو الله وایي چې زه علم هم لرم اورېدونکی هم یم راڅه ضایع کوی دې نه شي کفایت د شر د دوی زه تا ته کوم الله پاک حفاظت پر ما دی که څوم دوی په شقاق کې تا ته ناست دا خبره خلاصه سوه چې ما د دوی د داعیانو هغه د دوی جنس چې دعوت کوه هغه جواب یې ورله راورکوي او سمدم خلاصه یې د خپل مذهب ورته وویله نو د دعوت طریقه خو مو زده سوله ګرد عمر باطل ته واره واره جواب وکړ چې متابعت کې نه کوم او بیا به خپل د دین خلاصه خپل د عقیدې خلاصه پېښه چې دغه زما دین دی دا یې ورته بیان کړي په پای کې نو اوس د دوی د یو بلې دعوې رد ورکړي هغه دا دی په نصاراو کې یو رواج د دوی کلیساوي چې وي په هغه ځای کې به یو حوض جوړ کړی وي هغه حوض د ژیړو اوبو ډک خوراک تک ژیړ نارنجي رنګ پکښې نو د چا چې به زوی پیدا سو په نصاراو کې د اوومې ورځې جلګاموش چې بلا تشبیه په غوږ کې اذان وکړو دوی به نو په اوومه ورځ باندې بارونه راوړي هغه پادري ته په کلیسا کې چې د دوی ملایي هغه یې نو باره داسې دا پښه ونیسي په دې حوض یې غوټه کړي درې واره دا چې غوټه کړي بارونه وایي چې اوس نو نصراني سو په حقه سره اوس نو د نصرانیته بالا نه اوړي په نصرانیت رنګ سو ګرته راپسې وموښتي د نصرانیت دا د دوی یو تبرک د هغه رقم که به د بله دینه یو څوک راوښتی وی نصراني سوی به وایي ام دا بېرته اوړي باره براله په دا حوض به غوټه کړي په دې ژېړ رنګ باره اوس نو په نصرانیت باندې رنګ شو نو دوی به مسلمانانو ته ویله باره زموږ په اول دین دغه دي ته ګوره موږ یې رنګ کړو بیا ګر سره نه ځینې اوړي دا رنګ معنا د نصرانیت رنګ دا نه مره چې هغه ژېړ رنګ نه ځي هغه خوا کېږي نو ولې دا خو اوس د نصرانیت رنګ دي په نصرانیت باندې رنګ صورت ژېړ چې ستاسې رنګ شته کومه دي چې دوی کومه دي عوض مو کومه دي څنګه یو رنګ یې په خپل دي موږ په خپل دین هغې رنګوو دا خبره یې کوله الله وایي ته داسې ورته ووایه باروا صبغة الله مفعول مطلق دلته ذکر کوي هغه فعل یې ورسره حذف یې صبغنا الله صبغه رنګ کړي یو نامور الله خدای پاک صبغة الله یې په هغه رنګولو سره الله موږ الله په رنګ کړي موږ د حوض و رنګ ته ضرورت ورته نه لرو چې پادري مو په حوض چخ کړي موږ چې خدای پاک را پیدا کوي په فطرت اسلامي موږ پیدا کړي چې د مور مازې زیږو بس موږ سره فطرت را سره دی کوم فطرت دغه فطرت را سره دی چې استعداد د قبول د حق په موږ کې شته چې حق خبره یې واورېدله چې هر څه نو ګمراه یې اخر ولې چې دی سره ورته وکړو چې ووایي نو صبغة الله دا معنا چې هغه فعل محذوف دی مفعول مطلق دی ته پورې داخل ماتیس د ګرامر د نحوي د لایت په پیږي چې موږ رنګ کړي الله صبغنا الله رنګ کړي موږ الله پاک صبغة الله په رنګولو د الله پاک اشهر چې الله موږ رنګ کړلو ته پادري صاحب رنګ کړې په کلیسا کې د یهودي نصراني ته موږ وایو نو اوس به د خدای ښه رنګ یې که به د نصرانیت ښه رنګ نو ومن احسن من الله صبغه ومن څوک دی احسن و ښایسته من الله د خدای پاک صبغة ازروي رنګ نو د خدای پاک به ښه ښایسته رنګوونکی ښه رنګوونکی وي که به داسې پادري ښه رنګوونکی نو ته د خدای پاک رنګریزي وګوره د پښتنو په لفظ باندې پښتانه ګاګی وایي الله پاک رنګریز دی د رنګریز اطلاق خو پر الله پاک باندې نه دی سوی په کتابو کې مګر مفهوم چې وګورې مفهوم یې پکې جوړېږي په الله پاک کې ولې څنګه رنګوونکي چې دغه رنګونه چې انسانان دې وکړي څونه مختلف رنګونه وکړي یو رنګریز ته کوه چې د ټول رنګونه چې نو دی چې ډېر رنګونه ولري دا یې 20 کلمه دا یې 25 کلمه د الله پاک رنګو ته چې وګورې چې وجه خلکو کې وکړي دي تر هر څو چې ته فکر کوې موږ یې نو په حساب کې سره چې څونه کته
هر انسان چې جلا قد و قامت، جلا خصلت، جلا خواص، جلا خبرې، جلا کړه وړه، دا ګرد رنګونه چې الله ورکړي دي، نو پښتانه یې په خپله عامله لهجه باندې ډېره شوی وایي خدای پاک ډېر ښه رنګ یاست. دلته موږ الله رنګ ولي، الله رنګ را کړی دی. کوم رنګ دی؟ هغه د جن رنګ دی. د جن خلاصه چې ده هغه قبول د حق، دغه استعداد په موږ کې یې دغه استعداد د مؤمنه د قیامته پورې نه دی، د حق په طلب باندې بسیر. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې احکام بدلېدله، دا حکم به منسوخه شو، نوی حکم به نازل شو. د اصحابو نه ویله چې اوس نو والله که دا ومنم، پلار دې خو ما هغه کاوه اوس بیا دا راکوې. بس دغه استعداد په پښې کې برای بل څه دي چې پیغمبر دا منسوخ شو، دغه کول. بیا چې به دا حکم منسوخ شو بل به راغی، دا یې هغه کول. د استعداد الله پکښې خلق کړي، د الله رنګ یې اخیستی وه چې هغه حکم الله رنګ ورکړو، بیا د هغه څه سرغړونه نه کوله. نو ورته وایي ومن څوک دی احسن او ښایسته من الله د خدای پاک صبغة از روی رنګ، یعنې لا احد، هېڅ څوک نشته. جواب یې نو دغه راووتی. ونحن له عابدون، او دا ورسره چې ونحن موږ له د هغه خدای پاک دپاره عابدون عبادت کوونکي یو. خدای رنګ کړي یو او د هغه خدای دپاره موږ عبادت کوو، سر په سجده ورلره ږدو. موږ د شرک عبادت نه کوو، معنا د غیر الله دپاره. دا اعلان ورلره وکړه. نو تر دغه ځایه پورې چې دا اوس موږ رالو د صبغة الله څخه مال دی د هغه د رنګ د خبرې جواب ورکړو چې ته په ظاهري رنګ نازېږې، نښته یې باطني دغسې رنګ را کړي دی او دا به د هغه رقم رنګ دی. په هر عصر کې چې ته ورته وګورې د نبي علیه السلام د زمانې څخه راورسي، حتی که د ابراهیم علیه السلام د زمانې څخه راورسي، چې دغه د حق دین خبرې لا څوک فرنګ سوی دی، چې فرنګ سوی دي دغه دي بمان پر اوري، اورونه پر بل دي، بندیخانې دي، شرش کې دي، یو به د خپله خره څه نه وي تا کړی. د پښتنو په لهجه یو د خپلې عقیدې څه نه دی اوښتی. هغه عقیده ده چې 100 کاله به دې سره بیا پر هغه لار روان دي، چې د هغوی ګمان پر غورځي، یوه نه لمونځ پرېږدي چې د خدای خوا آبادې شي، نه یوه روژه پرېږدي، نه یوه حج و زکات و بل شی پرېږدي. هغه اوامر د الله پاک پر ځای کوي، بالا کافر شو کوي که بد هر څومره زور چې ورسره کوي. نو صبغه یې دغه رقم صبغه ده چې الله وایي زما دغه ښایسته رنګ دی چې بیا د چا پلار راښځي، هر څوک یې په یې رنګ برنګاوه. اول رنګېدل که د نصیب شو، هر څوک نیکبخت هغه دی چې رنګ نصیب شو، چې نصیب شو بیا نه ځي. او څه په رنګ ناجېږي چې موږ هلته حوض لرو، بارونه موږ ځوانان په غوټه کې وشنه وي، پر اسرانیت باندې مشرف شي، د دوی پر دغه باندې یا کشنۍ پیدا شي، په ورځ یې رنګوو. د هغه جواب یې ورله راواخیست، الله رنګ درګردو بیا دي، او هغه د دایعانو جواب یې مخکې ورله ورکړی و. نو